هی لاره ګودره یې رانه خطا کړې وایم خوښ به دې شمه خوښ به دې شم شریف لالا څنګه چلې ولې ولې خبر نه یې نوې نوې خبرې راغلي دي واه خدایه دې خیر بیخي بیا دې کور کې څه لانجه جوړه کړې ده کور کې لانجه دغه ده چې ورندار دې رانه مهر غواړي مهر غواړي نو په دې کې څه خبره ده او نه تا ورته تر اوسه مهر نه دی ورکړی څنګه یې ورکړم ولدی ما په کور کې خوري څکي نه دا مفته دي څه دا دومره خواري چې کوم دا مفته دي هوره چې هر څه دی دی په تا باندې حق دی د نفقې حق به ورکې ورته نه دی ما په حق نشته دی خدایه پاکه چې زه اوس دا څنګه پوهېږم ګوره مهر چې دی د اسلام مبارک دین ښځې ته دا حق ټاکلی دی چې خاوند خپلې ښځې ته باید مهر ورکړي او که یې ورته ور نه کړي نو دغه خاوند ګناهګار دی او دا زه چې پې خورم څکم دا کومه خوالاړه خو دا خو په تا باندې د هغې حق شو که نه نو مېرمنه دې نه ده نو دا به ورکوم دا به ورکو بس په دې کې خبرې په کار نه دي د اسلام مبارک دین چې څه وایي موږ به هغه کوو او ګوره بعضې یو نیم داسې چې ښځې ته مهر نه ورکوي او وایي ځه ما ته به یې راوبخي ما ورته دا شی کړی دا مې کړی دا ګوره په مهر کې نه راځي مهر به ښځې ته سپاري بیا د هغې خوښه ده چې درته یې بخي او که نه خو په دې هکله ته اوس ملامته یې ته باید زما ورندار ته مهر ورکړي و که نه راځه پرېږده اوسې راځه د خدای نېکبخته